خپل کار نه وړي نه ګوري که دوه پاتې شي خپل کار کوي. او زمونږ د سنیانو دا خو د چونډه خو ټول دی بس چې یو راغونډ کي که نه دی ټول کې کېږي نو بل ملا به دنګلي چې بل دې پکې راواچو نو بل به ترې دنګلي. مستړی به دي کي چې یا الله نو تاسو په دې وړو وړو خبرو ولې نښتي دې غټو فتنو ته متوجه شي. قصه دې خبرو ته راورسېده چې یو وخت کې به دا عقیدی خبره و چې دا اهل سنت دی او دا وهابي دی او دا پنځپیرې دی او دا فلانې دی دا لانجې دي بې اتفاقۍ د ملیانو دی حد ته رالي اوسه چې نن سبا اوس په دې سره نښتي دي چې ته د فلاني پیر صاحب مرید یې او ته د فلاني پیر صاحب مرید یې او بس ته زما دشمن یې ځکه زما د پیر صاحب مرید نه یې. دا بس اوس عقل دی دا علم دی دا دینداري ده. اوس ټوله دنیا به د یو پیر صاحب مریدان کېږي. نو زه خو وایم چې د سره مرید دی نه یې خو اهل سنت دی خپل ورور دی سینې پورې جوخ کا د هغه سختۍ ته ودرېږه هغه سره اتفاق اتحاد اعلان کا. په دربارونو جنګ خو نه دي پکار که نه چې ترغیب ورکوه خپل پیر صاحب ته د هر چا نه ډېره عقیده ساته ته به کمال ته رسېږي. د خپل پیر نه لوړ مقام او عقیده بل چاته مه ساته خپل پیر صاحب ته ډېره ساته. دا د تصوف آداب دي چې خپل مرشد ته به بهترینه عقیده ساتي. خو په خوله باندې به میدانونو کې اعلانونه پرې نه کوې ځکه چې ته په خوله باندې اعلانونه ور باندې کوې د خپل پیر صاحب په کمالاتو هغلته به مجلس کې د بل پیر مریدان ناست یا به خفه شوي زما پیر صاحب یاد او زما په پیر صاحب یې رد وکړه به خفه شي. دننه زړګي کې د خپل مرشد نه پوخ پاډو څوک ګڼمه دا ته عیب نه دی. عقیده ورته بهترینه ساته ته به مقام ته رسېږي. خو دا خو مقصد نه چې د نورو اولیاو بېادبي در نه وشي که نه د نورو دربارونو سپکاوی در نه وشي. دا یهودیان څه وو دا خو د ټولو پیغمبرانو منکر نه وو که نه خپل وسلم د شان نه منکر او موږ مسلمانانو ته الله تعالی د دې تعلیم را کوي. تاسو د یهودو عیسویانو ته ووایئ چې موږ په خپل پیغمبرانو ایمان لرو موږ ستاسو په پیغمبرانو ایمان لرو. لا نفرق بین احد منهم دو ځای ورته دا امر کېږي یو پیغمبر په منځ کې موږ جدایانې نه راولو موږ ټول منو چې د الله تعالی نیازبین او بندګان او انبیا دي علیهم السلام. نو مشایخ به په زبان ټول مني ټول اولیاء به مني چې د هرې سلسلې سره تعلق لري به مني او د اهل سنت به د یو پیر صاحب په لمن کې نه راغونډی چې دغه لمن کې بس مسلمانی دی او د دې نه بار ګڼي کفر. بعض یو څو شرپسند خو داسې پیدا شوي چې که د هغوی د فتوی پسې لاړی که نه نو یقین وکړئ چې ټول پاکستان او خاص کر د ټول پېښور کې یاره کېدای شي چې یو 14 کسان مسلمانان دي د هغوی په مذهب د هغې نه بار ټول کافر دي. پشمار یو دوه درې دلته یو دوه درې بل ځای دوه درې بل ځای را پیدا شوي دي او خلکو ته یې مونږ اهل سنت یو بس په اولیاو مونږ مین یو او د خپل د دغه بیکار او بې بنیاده تنظیم نه بهر اړو مسلمان نه مین. عام فکر عام نظر عقیده د اهل سنت دایرونه دي که د هر طریقت سره تعلق لري که وابستګي د طریقت نه خوشبین د طریقت یا هغه اهل سنت. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي لیکي وی د تصوف دا مقامات او د الله د دوستۍ دا مقامات چې دي هغه سړی چې هغه په دننه زړه کې د اولیاو حال تسلیموي چې اولیاء الله شته دي او دوی ته الله مقام ورکوي او دوی ته انوار او حال راځي وی دغه چې زړه کې ومنل دا په خپل هم د ولایت یو مقام دی وی دته هم الله تعالی د ولایت یو مقام ورکوي. نور خو مقامات دي د ولایت پوړی دي هغه سړی محروم دی چې هغه د اولیاء د حال منکر وي او منی نه دا خبره چې اولیاء د فراست خاوندان دي د کرامت خاوندان دي الله تعالی خواص بندگان دي او خلکو ذهن کې دا چې بس الله ولی المؤمنین او ټول مسلمانان اولیاء دي کنه او چې بسر سړی ګوري د خدای ولی دلته راشه او د الله ولی ته څنګه دا د اولیاء او د ګستاخۍ او د بې ادبۍ لپاره د الفاظ استعمالي.
تر څو د خلکو ذهن کې د الله تعالی خواص بندګان او عوام یو شان په تعریف شي. نو معززو دغه عبد الله بن سبا چې التکلا روک د خپل 12 مرګرو ته به سویل اوس مو زمان